سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان ابدالیانو د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله چې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 160 منډو ستر هدف کښېښود. د دغه لوبې ټاس سریلانکا الف لوبډلې وګټئ چې په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. افغان ابدالیانو بیا ډېره زبردسته بهترینه توپونه وکړله، په خاصه توګه صدیق الله تلزوبې د اکبري ډېره زبردسته لوبه وکړله، خو افغان لوبغاړي نور ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړ کړي. سر په سر یې خپل وکټ د لاسه ورکړلې. افغانستان 160 منډو ستر هدف سریلانکا ته ورکړ. په نن لوبه کې صدیق الله اتل د افغان ابدالیانو په ګټه په توپونه کې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله چې په 40 توپونو باندې چټکې 83 منډې جوړ کړلې چې په توپونه کې 7 شپږیزې او 2 سترې څلوریزې شاملې وې. او داسې زبید اکبري هم د افغان ابدالیانو په ګټه په توپونه کې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله. نوموړي په 54 توپونو باندې چټکې 57 منډې جوړ کړلې، خو نور لوبغاړي بیا ونه توانېدله چې د افغان ابدالیانو لپاره دې ډېرې منډې جوړې کړي.